بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه بېرته کلیک پر کوم چې کله یې کلیک وکړئ ایم اس ورډ راخلاصومه. چې کله مې راخلاص کړ سو دا درته راخلاص شو. اوس پرون په درس کې ورته ګوره د تېر ورځې په درس کې موږ په ریویو کې دننه خالي چیش پاتې شو، ټرک چینج پاتې شو. نو راځو اوس ورته ګورئ چیش ته ټرک چینج ته. ټرک چینج څه کار کوي؟ ټرک چینج چې دی دا ځای څخه مې نیسي تر دې ځای پورې د دې ټولو کار یو شی دی. کار یې دغه دی که چیرې یو څوک راسي په یو لیکنې کې لاسوهنه وکړي، مثلا کار پکښې وکړي، لاسوهنه پکښې وکړي. مثلا ما دلته ورته ګوره لیکنه کړې ده، دا لیکنه ده. زه راځم رینډ که اوس کلاس باندې مې کوي انټر مې کوي، دا لیکنه ده. کنټرول اس یې ثبتوم. راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه وایم په ډیسکټاپ باندې دا چې ثبت شي د چا په نامه باندې، مثلا د خان په نامه باندې ثبت شي. ورته ګوره دا ثبت شو. و چې څوک راشي ورته ګوره په دې کې لاسوهنه وکړي، معنا لیکنه اضافه کړي یا یې کمه کړي یا یې ډیلیټ کړي یا دا پکښې وکړي هغه پکښې وکړي. که زه وغواړم چې چېرې زه دغه ځان ته معلوموم چې په دې کې د څه لاسوهنه کړې ده نو دا عموما د څه کار دی؟ د ټرک چینج کار دی. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دې څخه دا یم ووتلم، ورته ګوره دا د خان لیکنه ده. دا زما لیکنه ده. یو څوک راسي ورته ګوره دا لیکنه چې کړي ډیلیټ یې کړي، مثلا څونه اندازه 2 اندازه ډیلیټ کړي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ ماته نه رامعلومېږي چې آیا دا چې د ډیلیټ کړې ده. باید زه ځان ته دغه معلوم کړم چې مثلا د کوم کار کړی نو دا عموما د څه کار دی؟ د ټرک چینج کار دی. بار بار راسي ورته ګوره دې ځای څخه به کلیک پر وکړي. چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه به راسي پر دې باندې به کلیک وکړي، ټرک چینج به څه کوي؟ چالانده به کړي. چې کله ټرک چینج چالانده کوي بېرته به راسي ورته ګوره لاک ټرک چینج وایي، دا به څه کوي؟ کلپ یې کړه. بېرته به دا ټرک چینج څه کوي؟ کلپ راچوي. که چیرې کلپ رانچوي، که یو څوک راسي ورته ګوره وینئ په دې کې ورته ګوره لاسوهنه وکړي، مثلا زه یو لفظ خرابوم، ورته ګوره وینئ دې خواته یو سره علامه راغله، که دا علامه راغله. نو اوس که څوک غواړي چې یاره بېرته دی راځي کنټرول نیسي زیډ وایي شاته کوي، بر راځي ورته ګوره دې ځای کې ټرک چینج کوي بندوي چې بند یې کړي، بار لاسوهنه پکښې وکړي. نو فایده نه کوي نه. نو ته به اوله وار راځي ورته ګوره دلته به ټرک چینج کوي، چالانده یې وي. چې کله یې چالانده کړي بېرته به راسي ورته ګوره وینئ لاک ټرک چینج. دلته به یې پاسورډ راچوي. پاسورډ زه ورچوم ورته ګوره وایم 1 2 3. دا یې چې ول وراچوي بېرته به راسي ورته ګوره وینئ لاندې 1 2 3. دا به ول وراچوي بار راسه دې کې چې اوکې کړه. چې اوکې دې کوي په دې کې ورته ګوره ټرک چینج ولګېدی. اوس که څوک راسي ورته ګوره وینئ دا لیکنه ورته ګوره ټول چې کوي د منځه باسي ډیلیټوي، مثلا څونه اندازه 2 اندازه لیکنه ورته ګوره چې کوي د منځه باسي. ورته ګوره وینئ دا ډیلیټ شوله. راځي ورته ګوره دلته کلیک پر کړئ، دلته یو لیکنې چې کوي اضافه کوي. راځي ورته ګوره دې ځای څخه مثلا دلته غواړي چې مثلا لیکنې چې کوي ډیلیټ یې کړي، مثلا څونه اندازه 2 اندازه ډیلیټ یې کړي. او که راسي ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړي، دا لیکنې چې کوي در سره بولډ لیکي. او راځم ورته ګوره وینئ پر دې باندې کلیک کوي، دا لیکنې در سره اټالیک کوي. او راځم ورته ګوره دې ځای څخه مثلا پر دې باندې کلیک کوي، دې ته یو کمنټ ورکړي چې دا کمنټ یې وله ورکړي. دا دی د مثلا لاسوهنه پکښې وکړه، کنټرول اس د باره ځینې ووتی. کله ووتی اوس نو چې کله ووتی چې ته راسي ورته ګوره دلته د خپل لیکنه راخلاصه کړې، ورته ګوره دغه سرې علامې راغلې، وینې سرې علامې راغلې. ته باید چې پوه سې چې یاره زما په لیکنې کې چې شوې ده لاسوهنه شوې ده. اوس لاسوهنه چې شوې ده د لاسوهنه باید ځان ته معلومه کړي چې آیا زما په لیکنې کې کومه لاسوهنه شوې ده. نو باره به راسي ورته ګوره دې ځای څخه دغه باندې به کلیک وکړې، ورته ګوره وینې دغه مابین دلته چې کلیک وکړې ورته ګوره دا درته راځي. اوس دا لاسوهنه شوې ده. اوس نو که راسي ورته ګوره وینئ که چیرې ستا لیکنه داسې وه، ورته ګوره اکثر کمپیوټرن کې ورته ګوره وینئ لیکنه دا رقم هېڅ شی هم نه ایسوي، دا رقم معلومېږي. نو که ته وغواړې چې یاره زه ځان ته معلوموم چې مثلا لاسوهنه پکښې شوې ده، نو بیا به راځي ورته ګوره دلته به کلیک پر کوئ. چې کله کلیک وکړئ دلته یې لیکلي سمپل مارک او دلته به یې لیکلي آل مارک. آل مارک داسې کار کوي چې ما ته ټوله راښکاره کړه چې آیا په دې لیکنې کې کوم کار شوی دی، اضافه توب یا کمبود یا دا وه هغه څه ټوله راښکاره کړه. که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې نو هر یو ورته ګوره جلا درته معلوم شو چې ستا په لیکنې کې دغه کار شوی دی. دغه وایي ډیلیټ شوې ده، دا لیکنه اضافه شوې ده، دا لیکنه چې شوې ده کمنټ شوې ده، وینې بولډ شوې ده، اټالیک شوې ده، هر یو جلا دا ډیلیټ شوې ده، هر یو جلا ښکاره کېږي. اوس نو که ته وغواړې چې یاره ماته نه رامعلومېږي چې دا آیا ډیلیټ شوې ده، دا اضافه شوې ده، نه رامعلومېږي. باره که دا موس وي راسي دلته ودرېږي ورته ګوره وینې هلته په میسج کې لیکې و پر دغه تاریخ پر دغه وخت باندې ډیلیټډ دا لیکنې چې شوې ډیلیټ شوې ده. او که دلته سرچ په ودرېږي انسرټډ وایي دا لیکنې چې شوې دي اضافه شوې ده. هر یو جلا معلوموي چې دا لیکنې ډیلیټ شوې ده، دا اضافه شوې ده، دا شوې ده، دا هغه شوې ده. دا کار کوي. او که راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړه، دلته به یې لیکلي نو مارک وایي مارک مه ورکوه. که کلیک پر وکړې ورته ګوره مارک نشته. او که راسي ورته ګوره وینې دلته به یې لیکلي اوریجنل، پر دې باندې کلیک وکړې بېرته خپل پخواني حالت ته ځي چې کوم مخکینی حالت و هغه چې ولاړئ. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره اضافه کېږي او درته راځي. دا چې کار و دا دې کار و. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم، دلته راځم ورته ګوره آل مارکس اوس دلته یې لیکلي وایي شو مارکیپ. که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره که دا چک ځینې اخواته کړې ورته ګوره وینې د کمنټ چک به ځینې اخواته سي. او که راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا چک ځینې اخواته کړې د لینک چک به اخواته سي. ورته ګوره وینې د چکونو چې اخواته کړې فارمیټینګ چې دی دا بولډ اټالیک دی. که کلیک پر وکړې ورته ګوره دا اخواته سو. او که راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه که دا کلیک په واخلې ورته ګوره دا به ختم سي.
خو هر شی ورته ګوري چې ته اخواته کوې دې ځای کې څه کولی چې اخواته کې راولي کولی چې کې راولي هغه به درته استعمال شي سو نو دا عموما ورته ګوري دې دپاره دي مثلا دا مارکونه چې ورکړي دي سیسو دغسې علامې غلطې علامې چې ورکړي دي مثلا دا ډیلیټ سوي دا او هغه چې دا فارمیټینګ ورکړي دي دا د چکام په وجه سیسو که دې اخواته کول اخواته کېږي که دې نه اخواته کول چې کېږي نه اخواته کېږي او د هغه څخه وروسته ریوینګ پین دی ریوینګ پین بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې هر ماده را معلوم سي چې څه شي ډیلیټ سوي دي چې شي اضافه سوي دي کمنټ څنګه ورکول سوي دا شیان معلوم سي بارکار راسې هلته کلیک ور وکړې یو چې دی ورټیکل غواړي بل چې غواړي هورزنټل یې غواړي که زه راسه پر دې باندې کلیک وکړم دا ورته ګورم وینې هر یو به جلا جلا معلوم سي اوس خو دلته نه معلومېږي نو زه راځم پر آل باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي او دلته راځم ورته ګور پر دغه باندې چک لګوم چې ودې لګوي دا هر یو جلا جلا معلوم سو راځم ورته ګوره زه دلته چې کنټرول پر لګوم چې دا یې کمنټ دی دا یې انک دی سیسو او دا یې دا درته ګوره ټول معلوم سو اوس هر یو جلا جلا معلومېږي اوس ګورې دلته لیکلي عبدالله عبدالله چې دی دا د کمپیوټر د نوم یې دی اوس ورته ګوره دا لیکنه ده سیسو دلته لیکلي وینې عبدالله وای ډیلیټډ وای دغه لیکنه چې سوې ده ډیلیټ سوې ده او دلته بیا لیکلي وینې وای فونټ چې ورکړي دي بولډ یې ولیکلي دي دا لیکنې دي بیا چې ورکړي دي بولډ یې ورکړي دا هر یو جلا جلا معلوموي دا انسرټډ ورته ګورې وینې چې سوې دي اضافه سوې ده هر یو جلا جلا درته معلوموي چې په دې کې دا کار سوی دی په دې کې دا کار سوی دی په دې کې چې سوی دی دا کار سوی دی او که چیرې زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم په هورزنټل په شکل یې وغواړم لاندې ورته ګوره وینې په دې شکل ښکاره شو دلته تاریخ هم درته ښکاره کړي چې په دغه وخت او تاریخ باندې دا چې ډیلیټ سوې ده په دا وخت تاریخ باندې دا اضافه سوې ده هر یو جلا جلا ښکاره کړي چې په دې کې دا سوي دي په دې کې دا سوي دي په دې کې دا سوي دي سیسو دا کار کوي سیسو نو دا عموما د چیچ کارو د ټرک چینج کارو عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي اوس نو که زه راسم ورته ګورم وینې دلته ولاړ یم پر دې باندې که زه راسم ورته ګورم دلته لیکلي وینې نیکسټ پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورم وینې مخ تګ کوي وینې مخ تګ کوي دې ته ولاړې دې ته ولاړې پرویس که بل شاتګ کوي ورته ګورم دلته چې کېږي شاتګ کېږي که مخ ته ځې ورته ګورم پر دې باندې کلیک وکړه مخ تګ کېږي او که پر دې باندې کلیک کوي بل چې کېږي شاتګ کېږي اوس نو دلته بیا یې لیکلي اکسپټ او دلته یې لیکلي ریجکټ اوس وای دا کار چې سوی دی آیا دا ښه کار سوی دی که بد کار سوی که ښه کار سوی دی اکسپټ یې که ویې منه که بد کار سوی دی ریجکټ یې برته چې ښکاره دی که نو خو ورته ګوره نه اکسپټ کار کوي نه ریجکټ کار کوي دا بیا په هغه صورت کار کوي چې ته به راځې ورته ګوره دلته به کلیک ورکوې دلته به ورته ګوره وینې پاسورډ د منځه باسي نو زه راځم ورته ګوره لاک ټرکینګ که چیرې پاسورډ ورته ګوره وینې خلاص نه کړې عموما نه دی کار کوي نه دی کار کوي دی په هغه صورت کار کوي چې ته پاسورډ باسي سو زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم پاسورډ ما چې ورکړی وو 1 2 3 دا مې وله ورکړی وو که چې وکړي کې ورته ګوره وینې راځم دلته کلیک ورکوم 1 2 3 4 نه دا نه دی 1 2 3 دا دی وینې 1 2 3 اوس ورته ګوره پاسورډ یې ومنئ چې ویې منئ سیسو نو اوس ورته ګوره دې هم کار شروع کړئ دې هم کار شروع کړئ اوس نو زه وایم یاره دا یې ډېر ښه کار کړی دی دا زه اکسپټوم منم یې سیسو چې ډېر ښه کار یې کړی دی نو بارکار راسې ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې په اول کې لیکلي وو آی اکسپټ اینډ موف نیکسټ مثلا دلته زه ولاړ یم پر دې باندې سیسو وایي دا ومنه او دوم ته ولاړ شه که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړم پر دې باندې کلیک کوم چې کلیک وکړې ورته ګوره هغه یې ومنئ چې راغلی دې ته راغلی که راسې ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړې هغه به ومني دې ته به راسي پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره هغه به ومني دې ته به لاړ سیسو نو عموما یو مني بل ته ورځي هغه مني بل ته ورځي او که زه راسم ورته ګوره دلته لیکلي وای اکسپټ دیس چینج وای ویې منه پر دغه ځای کې باندې چې څه ودرېږي اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګوره ویې منئ پر دغه ځای کې باندې چې څه ودرېدی او دغه کار یې خلاص سیسو دا کار کوي معنا دا یو مني دوم ته نه ځي بس دی پر دې باندې چې کېږي درېږي درته دلته بیا لیکلي وای اکسپټ آل چینج او دلته مې لیکلي وای اکسپټ آل چینج خو لاندې بیا لیکلي وای اکسپټ آل چینج اینډ سټاپ ټرک چینج دلته وای ټولو ومنه موږ دا ټرک چینج مه بندوه دا یې دغه رقم چالانې وینې اکسپټ آل چینج ټولو ومنه که زه راسه دلته کلیک وکړم ورته ګوره ټول یې ومنل ویې منل که او که زه راسه کنټرول نیسم زیډ وام سیسو اوس دلته بیا لیکلي وینې وای اکسپټ آل چینج اینډ سټاپ ټرک چینج وای دا ټرک چینج چې که بند یې که ټوله ومنه که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګوره وینې ټول یې ومنله مګر ټرک چینج چې که در سره بند یې که سیسو نو عموما ورته ګوره بیا دپاره چې کېږي استفاده کېږي او که نه منې ردیې نو بیا به راسې ورته ګوره ریجکټ هم بره هغه کیسه ده سیسو نو زه راځم ورته ګوره مینې هغه کیسه ده ماسې کې هغه اکسپټ و سیسو منل وه دا ردول دي اوس که زه راسم ورته ګوره دلته لیکلي ریجکټ اینډ چینج دلته لیکلي وینې وایي ریجکټ آل چینج اینډ سټاپ ټرک چینج سیسو وایي ټوله رد که سیسو ټرک چینج چې کوي من که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم ورته ګوره ټول یې رد کړه سیسو چې کله یې رد کړه اوس زه راځم ورته ګوره دا کمنټ چې کوم د منځ یې وباسم چې منځ یې وویستله ورته ګوره لیکنه ورته چې شوله د پخوا په شکل شوله چې مخکې پخوانۍ رقم وه سیسو لیکنه ټول په پخوا په شکل شوله پخوا سر په خلاصو نو دا عموما د چی لپاره استعمالیږي د ټرک چینج دا لپاره موږ استعمالوو که چیرې یو وخت
یو لیکنه وه صحیح شو موږ مثلا لاسوهنه پکښې کوله دا د لاسوهنې دپاره موږ د دې دپاره چې کوو استعمالوو یې چې مثلا بل یو لاسوهنه ونه کړي ماته باید رامعلوم شي چې د دا ښکار کړی دی دغه کړي دی دغه کړي دی دغه کړي دی نو دا عموما د دې دپاره استعمالیږي دا د څه کار دی د ټرک چینج او د چینج کار دی صحیح شو عموما دا کار کوي سره په خلاص ولېمئ د هغه څخه وروسته راځم چې ته ریویو ته په ریویو باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې سو اوس ګوره زموږ سره دا لیکنه زه راځم ډېروم یې ومساوي رایند قوس مې خلاص کړئ نیوي پاراګراف په قوس بندوم انټر مې کړئ دا لیکنه راغله اوس که زه وغواړم چې یاره دا لیکنه چې کله ویو ته رالې سو اوس ورته ګوره دلته بیا لیکلي وایي ریډ موډ او دلته لیکلي پرنټ لیاوټ ریډ موډ وایي د لیکنه د مطالعې په شکل ښکاره کړه که زه راسم دلته کلیک کوم ورته ګورم مینې دا شکل ښکاره شوله ماره که پر دې باندې کلیک کوي ورته ګورم مینې دا دی شاتګ کوي او که پر دې باندې کلیک کوي چې کېږي مختګ کېږي مینې خو دلته ریډ موډ کې ورته ګورم مینې نه لاسوهنه کېږي نه لیکنه کېږي هېڅ نه کېږي ماسکې مطالعې په شکل اوس که تو غواړې چې برته خپل زاړه حالت ته ولاړ سي نو لاندې راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه برته به چې سي خپل زاړه حالت ته ولاړ سي دا خو دا کار کوي او پرنټ لیاوټ ورته ګورم مینې لیکنه په دې شکل کې لکه دا چې راله اوس ویب لیاوټ بیا داسې کار کوي چې ماته د انټرنیټ په شکل په دې شکل ښکاره که پر دې باندې کلیک وکړي په دې شکل ښکاره کېږي که پر دې باندې کلیک وکړي په دې شکل ښکاره کېږي خو دا مختلف ډیزاینونه دي هر کوم ډیزاین چې د انتخاب یې کول چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي دا چې کار و دا د ویو کار و دا ټول ورته ګوره دې دپاره چې کېدل استفاده کېدل او د هغه څخه وروسته شو ته راځم شو معنی چې کول ښکاره کول اوس ورته ګوره دا خطکش دی لوړ خطکش ورته ګوره نسته که زه راسم ورته ګوره وینې دلته چیک پر ولګوم ورته ګوره وینې خطکش ته دی راغلی که پر دې باندې چیک ولګوي وینې ګاډلاین ورکړم جاري والا ټیبل ورته ګوره کمپیوټر پر مخ باندې چې سو اضافه سو دا راغلی او که راځي نیویګیشن پین ته که پر دې باندې کلیک وکړې نو زموږ ته ورته ګوره وینې دې شکل راځي دا ورته ګوره موږ ویلو په فانټ کې وینې ریزلټ دی پیج دی هیډینګ دی دا موږ ویلی دی دلته په هوم ته چې راغلی ورته ګوره وینې دلته فانټ باندې چې کلیک وکړئ دا راغلی د دې و د هغه چې دی فرق نشته دواړه چې کېږي هغه رقم کار کېږي سره په خلاص ولېمئ نو دا چې کار و دا د شو کار و یو شی چې کول ښکاره کول نو عموما موږ په دې صورت موږ کولی شو چې یو شی چې کو ښکاره یې کړو درته رابسي او درته استعمال بسي صحیح شو او د هغه څخه وروسته راځم چې شته زوم ته زوم معنی چې کول یو شی نږدې کول یا لرې کول اوس که راسي ورته ګوره لاندې وینې د مثبت علامه باندې یو شی چې کېږي نږدې کېږي په دې منفي علامې باندې یو شی چې کېږي لرې کېږي اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم دا هم ورته ګوره وینې 200 دی که اوکې کړې ورته ګوره دا اندازه نږدې شو که پر دې اصل باندې کلیک وکړې برته خپل زاړه حالت ته ځې او که زه راسم ورته ګوره وینې 15 اویا ته راځم که اوکې کړې ورته ګوره وینې لرې شوله که پر دې باندې کلیک وکړې برته خپل زاړه حالت ته ځې اوس نو که پر دې باندې کلیک وکړې 140 دی که پر دې باندې کلیک وکړې 116 دی که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره 9 ورته ګوره وینې دونه اندازه لرې شو اوس که پر دې باندې کلیک وکړې برته خپل زاړه حالت ته ځې او که راسم ورته ګوره وینې دلته دا ورته ګوره 100 دی اوس ورته ګوره پر دې هر یو چې کله کلیک کوې ورته ګوره وینې دا 9 دی که راسي ورته ګوره وینې دې پر دې باندې کلیک وکړم 40 دی اوکې کوې ورته ګوره وینې دونه اندازه لرې شو که پر دې باندې کلیک وکړې ورته خپل زاړه حالت ته ځې صحیح شو او د هغه څخه وروسته ون پیج معنا د یوې صفحې په شکل یې ښکاره کړه که زه راسم ورته ګورئ دلته کلیک پر وکړم په داسې صورت باندې راغلی اوس دلته بیا لیکلي ملټیپل پیج ملټیپل معنا بغل پر بغل که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا ښکاره شوی بغل پر بغل پیج ویت برته اندازه غټوي لکه د ویب په شکل صحیح شو یعنې کې اندازه یې غټوي په دې شکل ښکاره کېږي صحیح شو نو دا عموما ورته ګوره د صفحو شکل و موږ کولی چې د صفحو شکل په دې صورت باندې پیدا کړو او درته ښکاره به شي صحیح شو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته راځم وینډو ته په وینډو کې اول لیکلي نیو وینډو اوس ورته ګوره زموږ سره دا یوه وینډو ده وینې بلې وینډو نشته وینې دغه یې ودانه ده که زه اوس وغواړم چې بلې وینډو دې راشي نو پر دې نیو وینډو باندې کلیک وکړو ورته ګوره وینې اوس څو دانې شولې دوې دانې شولې وینې یوه دا ده بله دا ده که برته کلیک پر وکړې ورته ګوره بله هم اضافه کېږي بله هم اضافه کېږي چې هر څو ته اضافه کوې ماسې کلیک پر کوې هغه نه کله چې کېږي درته اضافه کېږي او درته راځي او دلته بیا لیکلي ارینج آل بیا داسې کار کوي چې بغل پر بغل یې راښکاره کړه معنا ټول راښکاره کړه که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره یوه دانه دغه ده یوه دانه دغه اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دا یوه دانه ځینې ختم کړم دا یوه دانه پاته سي اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم مرکې ورته ورسې ورته ګوره وینې که چیرې یوه دانه یي نو ارینج آل کلیک نه کوي کار نه کوي صحیح شو اوس ارینج آل دلته دوې دانې ښکاره سي یوه خطه بله خطه صحیح شو اوس سپلیټ بیا داسې کار کوي چې دغه راته پرېږه که راسې کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې یوه دانه دغه ده یوه دانه هغه ده دا ورته ګوره که پورته کښته کوې پورته کښته کېږي او که پر دې باندې کلیک کوې دا پورته کښته کوې دا چې کېږي پورته کښته کېږي اوس برته ریموو سپلیټ که پر دې باندې کلیک وکړې برته خپل زاړه حالت ته ولاړ شي صحیح شو او دلته ورته ګورئ بیا یې لیکلي وینې وای ویو سایډ بای سایډ وای ښکاره یې که بغل پر بغل اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورئ وینې یوه لاندې ده یوه لوړه ده په دې صورت باندې چې کېږي ښکاره کېږي او که زه چې راسم ورته ګورئ وینې دې ځای څخه راځم نیو وینډو ته صحیح شو نیو ته راځم اوس که راسې پر دې باندې کلیک وکړې ویو سایډ بای سایډ وای ښکاره یې که بغل پر بغل باندې صحیح شو هورزنټل په شکل که راسې دلته کلیک پر وکړم یوه دغه ده بله کومه ده دغه اوس که زه راسم دا یوه ورته ګوره پورته کښته کوم بله به هم پورته کښته کېږي وینې دا دی دا اندازه ده اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړم صحیح شو راځم ورته ګوره وینې دلته دا مې بند کړي اوس که زه راسم ورته ګوره وینې راځم ورته ګوره دا چې کوم
بندوم یې. اوس که دا یې وپورته کښته کوي او بل به چې کېږي پورته کښته کېږي نه. او که چیرې په دې یوې کې لیکنه کوي ورته ګورې په بلې کې هم لیکنه کېږي. اوس نو که راسې ورته ګورې وینې دلته کلیک پر وکړې دا دې ور بند کړي چې کله دې بند کړي سیسو باره که په یوې کې لیکنه کوي په بلې کې به لیکنه نه کېږي سیسو نو من د دې دپاره کېږي استفاده کېږي. او که چیرې دلته ورته ګورې وینې وینډو یوه دانه یې ورته ګورې وینې بلې وینډو نشته یوه دانه وینډو ده نو ورته ګوره نه دی کار کوي نه دی کار کوي نه دی کار کوي. دی په هغه صورت کار کوي چې وینډو وي به ستا سره څو دانې وي دوې دانې وي. که دوې دانې نه وي نو عموماً چې کېږي کار نه کوي سیسو دا خو دا کار کوي دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته راځم دلته لیکلي وای سویچ وینډو. سویچ وینډو بیا داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره دا وینډو ماته چې ښکاره کړه په څه طریقه ښکاره کړم. اوس ورته ګوره که کلیک پر وکړې دلته ورته ګوره یوه وینډو زه خامخا به بله نشته. نو که چیرې زه راسم ورته ګوره یوه وینډو بل راواخلم باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې دا اوله ده او که راسې ورته ګوره وینې دا څومره ده دا یې دومه ده. که اوله غواړې اوله ښکاره کېږي او که دومه غواړې دومه چې کېږي ښکاره کېږي صحیح شو. که کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې بله به درته راسي باره که راسې ورته ګوره وینې دا د اوله ده دومه ده درېیمه ده چې هر څه ته غواړې هغه نه که دا وینډو چې کېږي درته ښکاره کېږي او درته راسي صحیح شو. دا خو دا کار کوي. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره موږ چې کوو استفاده کوو او درته رابسي. او د هغه څخه وروسته راځم چې شته میکرو ته. میکرو داسې کار کوي ګورې زه راځم دلته چې کوم ځینې ختموم یې چې ختم یې کوي همدا لیکنه ده. زه راځم دا لیکنه خلاصوم یا دا پرېږدم. زه راځم ورته ګوره بله لیکنه خلاصوم چې دا لیکنه مې راخلاصه کړه صحیح شو. کنټرول اس زه دا ثبتوم یا یې پله راځم میکرو چالانوم کلیک پر کوم صحیح شو میکرو مې چالانده کړه. ریکارډ میکرو چالانده شوه د چا په نامه باندې مثلا د جام په نامه باندې میکرو چې شوه د چالانده شوه. اوس دلته ورته ګوره د لیمو سره یوه پیته ده. که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې خان is a good Ali is a good Nasim is a good دا مې ولیکل صحیح شو. بار راځم ورته ګوره میکرو دلته چې که باندې که ټاپک. اوس کنټرول اس دا ثبت در سره زه هم چیرې زه ثبتوم په ډیسکټاپ باندې د جام په نامه باندې چې کړه ثبت مې کړه. او زه راځم دا لیکنه ټول چې کوم ډیلیټوم یې چې کله مې ډیلیټ کړه ځینې وسه. اوس که یې څوک راسي ورته ګوره دا راخلاص کړي چې کله یې راخلاص کړي ورته ګوره په دې کې هېڅ لیکنه نشته. اولا کې تا لیکنه کړې ده په میکرو کې چې کړې ده ثبت کړې ده. اوس که چیرې ستا په کار یې دا لیکنه نو بیا به راسي ورته ګوره دلته چې شته ویو ته پر ویو باندې به کلیک وکړې دلته به راسي ورته ګورې ویو میکرو ته پر دې باندې به کلیک وکړې. اوس دا جام دی دا رن چې کله دې رن کړې ورته ګوره وینې هغه لیکنه ټوله چې څو درته صحیح شو. کیبر ته ختمه ورته ګوره کولی شي ختمه کړي. ګوره وینې دلته راځم ورته ګوره وینې پر ویو میکرو باندې کلیک کوم دا دې رانې کړي چې رانې کړي ورته ګوره دا لیکنه راغله کې ختمه ورته ګوره دې کې صفر کولی شي چې ختمه کړي. نو دا عموما چې کارو د میکرو کارو موږ کولی شي په دې صورت باندې میکرو استعمال کړو. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. ټرک چینج و چینج مو وویله او د دې ځای څخه ویو د دا ځای څخه مې دې ځای پورې دا ټول ختم کړي. په راتلونکي درس کې مې انشاءالله خدای کول فایل وای فایل کار به خلاص کوم عموما باره مې سوال چې ختم شو صحیح شو دا ده.